السلام علیکم ګرانو کتونکو غواړم چې نن تاسو د انسټاګرام د آی ډي د ویریفای کولو طریقې نه خبر کم یعنی څنګه کولی شو چې موږ خپل انسټاګرام آی ډي ویریفای کو لکه څرنګه چې تاسو د موبایل په سکرین باندې ګورئ دغه انسټاګرام آی ډي ده او دغه ویریفای شوی ځکه پې دغه بلو ټیک هم راغلی نو که تاسو هم خپل انسټاګرام آی ډي ویریفای کوئ نو ستاسو په انسټاګرام آی ډي باندې به هم دغسې بلو ټیک ولګي او ستاسو آی ډي به د هیک کولو او یا داسې نور مشکلاتو نه محفوظ وي نو که تاسو غواړئ چې خپل انسټاګرام آی ډي ویریفای کوئ ویډیو خامخا تر اخره پورې وګورئ. نو تاسو به اول خپل انسټاګرام کولاو کوئ خپل انسټاګرام آی ډي به کولاو کوئ او دغلته به تاسو په دغه خپل پروفایل باندې په دغه خپل تصویر باندې کلیک وکئ نو دغه درې لاین به کلیک کوئ چې کله مو په دغه درې لاین باندې کلیک وکړو نو دلته به تاسو ته یو څو آپشنز راشي بیا به دغه سیټینګ کلیک کوئ په دغه سیټینګ باندې به کلیک وکئ نو دلته به تاسو ته یو بل پیج خلاص شي تاسو ګورئ چې لیکل شوي اکاونټ نو دغه اکاونټ به کلیک کوئ چې کله مو اکاونټ کلیک کو دلته تاسو ګورئ دغه اخیره کې کوم آپشن چې دی ریکویسټ ویریفیکیشن نو تاسو به دغه آپشن کلیک کوئ نو دلته به تاسو ته یو بل پیج خلاص شي تاسو ګورئ چې لیکل شوي یوزر نیم نو دغلته به ستاسو د کوم آی ډي نوم چې وي هغه به اتومیټیک دغلته راشي دغه فول نیم کې به تاسو خپل پوره نوم ولیکئ نو تاسو ګورئ دلته لیکم احمد ضیا احمدي او دغه دریم نمبر کوم آپشن چې دی نو په دې کې به تاسو خپل ساده نوم ولیکئ نو تاسو ګورئ دغلته ما هم خپل نوم ولیکو دغه بل کوم آپشن چې دی سلیکټ ا کیټګري فار یور اکاونټ نو په دغه آپشن باندې به کلیک وکئ نو دلته تاسو ګورئ یو څو آپشنز دي نیوز میډیا سپورټس یا دغسې میوزیک پیشن نو که تاسو دغه آی ډي څه لپاره جوړه کړې وي هغه به کلیک کوئ او که تاسو زیاتره په فیسبوک کې آنلاین اوسئ نو دغه بلاګر به کلیک کوئ نو تاسو ګورئ چې په دغه بلاګر باندې ما کلیک وکړو دلته دغه بل آپشن دی چوز فایل نو دغه چوز فایل به کلیک کوئ نو ستاسو د موبایل کم ګیلري چې وي هغه به کولاو شي او تاسو به یو داسې تصویر راواخلئ یا د خپل شناختی کارت تصویر یا پاسپورټ او یا داسې د کوم لیسنس مطلب چې ستاسو آی ډي پکې وي هغه به راواخلئ او بیا به دغه سینډ باندې کلیک وکئ نو ستاسو دغه انسټاګرام آی ډي چې وي دا په یو څو ورځو کې ویریفای شي او دغه بلو ټیک به پې ولګي. امید لرم چې ستاسو به دغه ویډیو خوښه شوي که ویډیو هم خوښه شوي خامخا یو لایک ورکئ او داسې نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ او د بیل په نشان سره هم کلیک وکړئ چې زموږ د هرې ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته در ورسیږي تر بلې ویډیو د الله په امان.